سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. سبا په پاکستان کې د امریکایي چارواکو او طالب مشران یوه ناسته ترسره شي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي اسلام آباد د افغانستان جګړې د پای لپاره له سولیز بهیر ملاتړ کوي او په همدې موخه اسلام آباد سبا ورځ د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او د طالب مشرانو کوربه دی. له دې سره سم افغان حکومت وایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په بهیر کې داسې همکاري وکړي چې مثبتې پایلې ولري. ولسمشر غني له چین هیواده وغوښتل چې د سولې د سیمهییزې اجماع لپاره په لا پیاوړتیا کې همکاري وکړي. ښاغلي غني تېره ورځ د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره په کتنه کې وویل افغان حکومت د سولې تړون او د هغه د تطبیق په برخه کې د چین هر اړخیزه همکاري غواړي څو د تلپاتې سولې او ثبات د بنسټیز کولو لپاره د چین د پراختیایي پروژو تطبیق سره کاري زمینې او د ژوند اسانتیاوې زیاتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په ډاګه کړه بیجنګ د سولې ترهګرۍ ضد مبارزې بنسټیزو چارو سوداګرۍ او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره هر ډول همکارۍ ته ژمن دی. نوموړي همداراز ویل پاکستان په طالبانو خپل اغیز لري او له دوی به وغواړي چې له دغه اغیز څخه په ګټنې په افغانستان کې د جنګ د پای ته رسولو لپاره عملي ګام اوچت کړي. له دې سره سم ولسمشر غني تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په برخه کې د همکاریو پر هوکړې چې تېره ورځ د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو خبرې وکړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لا زیاتې باوري فضا د رامنځته کولو په برخه کې وویل باثباته افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. 3 کسان د مرکب او اسب غوښو د خرڅونې په تور په بغلان کې ونیول شول. د بغلان امنیه قماندان اکرام الدین سری وایي دا کسان تېره ورځ د مرکزي بغلان ولسوالۍ په زاړه ښار کې د یادو څارویو د ذبحې او خرڅلاو پر مهال لاس په لاس نیول شوي دي. نیول شویو کسان خپل جرمونه هم منلي دي. در رابطه با بازداشت 3 تنی را شما میبینین از قصابای شهر کونی بغلان مرکزی هستند که گوشت اسب و از مرکب خر اینا در دکانایشان قصابی میکردین و برای مردم این گوشت به فروش رساندین و بازار عرضه کردین. له دې سره سم 4 نور کسان په کندوز کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور ونیول شول. 2 کسان د یوې مېرمنې د قتل او 2 نورې د 15 لیتره الکولي مشروباتو د لیږد په تور د کندوز ښار له 4مې امنیتي حوزې او کندوز تخار له لویې لارې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د کندوز امنیه قماندان عبدالباقي نورسانی وایي د نیول شویو کسانو دوسیې به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. او افغان معلول لامبو وهونکی عباس کریمي د امریکا د لامبو وهنې په 50 مترۍ سیالیو کې اتلولي وګټله. د لامبو وهنې فدراسیون مشر قاسم حمیدي وایي ښاغلي کریمي په دې سیالیو کې چې د امریکا په ارزیونا ایالت کې جوړ شوي د افغان پناه غوښتونکو له ډلې ګډون کړی او په ښې لامبو وهنې سره یې د سرو زرو مډال خپل کړی دی. د نوموړي په وینا عباس کریمي به د نن ورځې په اوږدو کې د لامبو وهنې په 100 مترۍ سیالیو کې هم ګډون وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.